السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې ولې شهزاد محمدي په 14 لیګ کې لوبې نه ترسره کوي. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرو نه ځان خبرور غواړئ نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی شئ. نو دوستانو 14 لیګ چې د قطر یو لیګ ټورنمنټ داسې قطر کې ترسره کیږي. په دغه کې شهزاد محمدي مخ ایستل سوی و او همدغسې شفیق الله شفقه مخ ایستل سوی و. دې نه علاوه که موږ دغه نور لوبغاړي وګورو، افسر زاځی، کریم صادق، آفتاب عالم او جاوید احمدي غوندې لوبغاړي په دغه لیګ کې اخیستل سوي دي. نو زه به تاسو ته یو نوی خبر درکړم چې شهزاد محمدي 14 لیګ چې کوم ده هغه کې لوبه کولو نه انکار وکړ. زه به تاسو ته ووایم چې دغه لیګ کې خو هغه تېره ورځ یوه لوبه ترسره سوله. دما خو دغه لیګ بیخي خوښ نه سو. ډېر یو بېکاره لیګ ترسره کیږي چې زیاتره لوبغاړي که موږ وګورو د قطر د ټیم دی او دې نه علاوه زیاتره پکې پاکستاني لوبغاړي لوبې ترسره کوي. دې نه علاوه ډېر خارجي لوبغاړو دغه لیګ نه لوبې کولو نه انکار کړی ده. همدغسې شهزاد محمدي خو ځکه دغه لیګ کې لوبې نه ترسره کوي چې شهزاد بنګلادیش پریمیر لیګ کې اخیستل سوی ده. بنګلادیش پریمیر لیګ چې 11 ډسمبر باندې ترسره کیږي هغه کې لوبې کولو لپاره شهزاد محمدي تللی د بنګلادیش ته. اول ته به په بنګلادیش پریمیر لیګ کې لوبې ترسره کوي. ځکه شهزاد محمدي کولی شي چې په 14 لیګ کې لوبې ترسره کړې ولې ځکه د سره 4-5 ورځې دی بېکاره و. خو چې شهزاد ځکه ونه کړه چې ډېر بېکاره لیګ ده، د دغه په وجه باندې بنګلادیش پریمیر لیګ ورنه ډېر ښه لیګ ده. نو دوی هملته اول نه اوس تللی دي. شهزاد نه علاوه رحمان الله ګوربز، مجیب زدران، محمد نبي او دې نه علاوه حضرت الله زازیم او نجیب زدران هم بنګلادیش ته تللي دي. هلته به په بنګلادیش پریمیر لیګ کې دوی لوبې ترسره کوي. نو د ما په نظر باندې شهزاد محمدي چې کومه فیصله کړې ده ډېره ښه فیصله یې کړې ده. ځکه 14 لیګ چې کوم ده ما تېره ورځ یوه لوبه وکتله چې ډېر یو بېکاره لیګ ده او ډېر بېکاره لوبغاړي پکې لوبې ترسره کوي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.